انفارمیشن دی پسې عمده شکایت یا چیف کمپلینټس دي چې دا اوس مهم موضوع ده یا مرحله ده په تاریخچې اخیستلو کې چې مونږ اوس هماغه عمده شکایت د ناروغ څخه اورو چې دغه عمده شکایتو مطابق مونږ دغه تاریخچه ډیر مخکې مرحلې ته وړي او تشخیص یو څه مخې ته ځي. په دې کې عمده شکایتونه مونږ ته اساسي علت معلوموي چې ناروغ ولې مراجعه کړی. دا اوس مهم پوینټ دی چې ولې ناروغ مراجعه کړي هغه خپل شکایت وایي. په نوموړې مرحله کې ناروغ څخه پوښتنه کیږي چې خپل مشکلات تشریح کړي او یا د زمان سره د مراجعې علت بیان کړي. لاندې جزئیات باید ثبت کړي شي. په جزئیاتو کې په بترتیبي وقوع سره د ناروغ په خپلو الفاظو سره ټولو اراضو ثبت، یعنی د وقوع هغه ترتیب چې لومړی کوم واقع د ناروغي عرض ثبت شو، دوم ورپسې خپل الفاظ سره به ناروغ تشریح کوي، هغه ټول اعراض به موږ څه کوو؟ ثبت کوو. د اعراضو شروع دوام، یعنی کوم وخت کې دغه اعراض شروع شوي وي او څومره دوام یې کړی دی دا باید ثبت شي. د ورته حالت لپاره د پخوا کوم درملنه ثبت شوی دی او که نه، کوم همدغسې کوم مشکل دغه ناروغ ته مخکې پیدا شوی دی او که نه. که پیدا شوی دی نو نتیجه یې څنګه وه، څومره وخت دوام وکړو، کوم درملنه ورته اجرا شو، دا باید معلوم شي. همدارنګه که چیرې ناروغ د تروما تاریخچه بیان کړي، یعنی تروماتیک ناروغ نو بیا دې سره سره د بېهوښۍ، کانګې، خولې، غوږ او پوزې څخه وینې بهېدنې پوښتنه هم باید وشي او هغه ثبت شي، چې دا په عمده شکایاتو کې راځي چې دغه پوښتنې باید مونږ لاسته راوړو. راځو بل عنوان ته چې پخوانی یا اوسنۍ طبي تاریخچه. دا په تاریخچې اخیستلو کې ډیر مهم دی او په تشخیص کې موږ سره ډیر مرسته کولی شي. پاست اینډ پریزنټ میډیکل هیسټري. په دې مرحله کې د ناروغ پخوانی یا اوسنۍ طبي مشکل څیړل کیږي، معلومیږي او پوره ثبت کیږي، چې په دې کې موږ مختلفو ناروغیو کټګوري په شکل سره د ناروغ څخه پوښتنې کولی شو. ځینې ناروغان چې نور سیستمیک ناروغي لري هغه موږ باید ځان سره ثبت کړو او تاریخچې په دوسیه کې باید موږ ځان سره ولیکو، چې په دې کې لومړی د کارډیوواسکولر ناروغي دي، د زړه مربوط ناروغي، یعنې په دې کې لومړی د مایوکارډل انفارکشن یا ایم آی دی چې په بل اصطلاح ورته هارټ اټیک وایي. که دا په ساده توګه سره لږ بیان کو، ایم آی کله چې په کافي اندازه او یا په مطلق ډول سره زړه ته وینه ونه رسیږي او د زړه عضلې ته صدمه ورسیږي نو دې ته مایوکارډل انفارکشن وایي. ځینې اعراض د ناروغ داسې وي چې چست پاین لري، د سینې درد لري، کوم چې دغه سینې درد اوږې ته انتشار کوي، بازو، ملا، غاړه او ژامو ته انتشار کولی شي. یعنی دا لومړنی یو ناروغي د زړه مربوط ګڼل کیږي چې دا پوښتنه کیږي که لري باید ثبت شي. دوهم اسکیمیک هارت ډیزیز دی چې دې ته کرونري هارت ډیزیز هم وایي، کوم چې زړه ته کافي اندازه وینه او اکسیجن نه رسیږي او د دې زیات علت اتیروسکلروز بلل کیږي. ریوماتیک هارت ډیزیز دی چې ریوماتیک هارت ډیزیز هم د هغه حالت څخه عبارت دی کوم چې د زړه والونه پرمننټلی ډیمیج شوي وي، په پرمننټ توګه سره ډیمیج شوي وي او د دې مختلف علتونه کیدی شي. انجینا خپله که چیرې تعریف یې وکړو د چست پاین څخه عبارت دی کوم چې کرونري هارت ډیزیز یو عرض هم ګڼل کیږي. خپل انجینا د همدغې سینې درد څخه عبارت دی. هایپرټینشن خپله د وینې لوړ فشار، دا هم د زړه ناروغیو پورې اړه لري چې دغه باید که چیرې ناروغ لري باید ثبت شي. کانجسټیو کارډیر فیلر، دا هم یا کارډیک فیلر ورته وایي یا کرانیک هارت فیلر ورته وایي یا سی ایچ اف چې زیات ځایونو کې ترې استفاده کیږي. د هغه حالت څخه عبارت دی چې زړه ونشي کولی په کافي اندازه وینه پمپ کړي او د بدن هغه ضرورت وړ وینه ورسوي، نو دې ته کانجسټیو کارډیر فیلر وایي چې دا هم د زړه پورې یو مربوط ناروغي ده. همدارنګه دغه ناروغان که چیرې ثبت شي نو دغه ناروغانو هغه روټین درمل باید معلوم شي چې کوم درمل دوی اخلي، لکه انټي کواګولانس درمل دي چې دا ناروغان اخلي، دا د جراحي پروسیجر سره مستقیم اړیکه لرلی شي. انټي هایپرټنسیو درمل باید معلوم شي او داسې نور کوم درمل چې دوی اخلي دا باید معلوم شي. دوهم تنفسي سیستم ځینې ناروغیانې چې په تاریخچه کې معلوم شي باید چې ناروغ څخه پوښتنې وشي که چیرې لري. په دې کې
لومړی COPD یا کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز دی، برانشیال اسما دی یا برانکیال اسما چې ورته وایي، دا خپله سالنډي په عام اصطلاح سالنډي یا کرونیک انفلمیټري ناروغي ده، کوم چې په سږو کې هوایي لارې متاثره کوي او همدارنګه دې سره ناروغ په اسانۍ سره تنفس نشي کولی. دا یو حالت د تنفسي مشکل دی. نمونیا یو بل تنفسي مشکل دی چې په یو یا دواړو سږو کې د انساج التهاب او پړسوب ته وایي، کوم چې اکثرا د بکتریایي انتاناتو له امله منځته راځي. همدارنګه پلیورایټس د پلورا التهاب ته وایي، او دا پلورا خپله د سږو او چسکیویټي ممبران دی چې پوښلی دی، او زیاتره وخت دا پلورایټس چې منځته راځي ځینې عرض چې ځان ښیي د تنفس په وخت کې د سینې درد ناروغ د سینې درد څخه شکایت کوي. برانکایټس دا خپله یو بل تنفسي مشکل دی چې په سږو کې د برانکای التهاب ته وایي، کوم چې دغه ناروغان زیاتره وخت د ټوخي څخه شکایت کوي د برانکایټس له امله. بل د تنفس اړوند مشکل هغه د اپر ریسپایریټري ټراکټ انفیکشن دی. دا هم مشکل کیدای شي تنفسي سیستم چې باید په تاریخچه کې درج شي. یعنې په عمده شکل سره ووایو چې د تنفسي سیستم هر ناروغي په انستیزي او جراحي پروسیجر باندې مستقیم تاثیر غورځولی شي. راځو بل موضوع ناروغي ته چې زیاتره وخت په ناروغانو کې پوښتنې ترېنه کیږي چې باید معلوم شي، هغه نیورولوژیکي ناروغي دی، چې په دې کې لومړی نیورولوژیکي ناروغیو کې ایپیلیپسي دی یا میرګي چې په عام اصطلاح ورته وایي. دغه باید معلوم شي. که چیرې ناروغ ایپیلیپټیک و نو د جټکې هغه جټکه چې پرې راځي وروستی دوره او دوام باید معلوم شي. همدارنګه د سر صدماتو کوم تاریخچه که ناروغ لري هغه باید معلوم شي، او کوم تداوي چې ورته اجرا شوی هغه باید معلوم شي، او یا د هغې سر صدماتو له امله چې اوس کوم درملنو ته روان دی یا ناروغ درمل خوري هغه باید ټول معلوم شي. دی پسې د انډوکراین سیستم ناروغي دي چې په انډوکراین سیستم کې ځینې ناروغي چې لومړی د ټایراید ناروغي دي. په ټایراید ناروغي کې هایپوټایرویډیزم، هایپرټایرویډیزم، ګویټر، همدارنګه ټایراید نیوډولز او ټایراید کینسر، دغه ټول موضوعات باید درج شي که ناروغ لري. همدارنګه د ډیابیټ ناروغي باید که ناروغ لري باید هغه درج شي چې په ډیابیټ ناروغي کې مونږ که چیرې د ډیابیټ یا د شکر ناروغي مونږ لږ بحث پکې وکړو تفصیل. یعنې د شکر ناروغي خپله په دوو ډولونو ویشل کېږي چې یو ته وایي ټایپ 1 ډیابیټس میلایټس او بل ټایپ 2 ډیابیټس میلایټس. په ټایپ 1 کې بدن مکمل انسولین نه تولیدوي، او په ټایپ 2 کې هغه ناروغان کوم چې انسولین تولیدېږي په بدن کې خو ډېر تاثیرات نه لري. نو په دې مرحله کې که چیرې ناروغ شکر لرل نو ډېر پاملرنه باید ورته ترسره شي، او وروستنی هغه وینې معاینات یې ترسره شي، او د انټي ډیابیټیک درمل استعمال لارې واضح شي چې د خولې لارې دغه درمل اخلي، او یا د انسولین پیچکارۍ یعنې د ستنو په واسطه ناروغ دغه درمل د ډیابیټ څخه اخلي. بل ناروغي د انډوکراین سیستم مربوط ملټیپل انډوکراین نیوپلازیا دی، چې دا خپله د انډوکراین سیستم ناروغي ده، کوم چې د انډوکراین غدواتو کې سلیم او یا خبیث تومورونه منځته راځي. په دې یعنې دا خپله یو سنډروم بلل کېږي، او داسې نور د انډوکراین ځینې ناروغیانې. په هیماتولوژیک ناروغي کې یعنې د وینې اړوند مشکلاتو کې که چیرې مونږ په تاریخچه کې پوښتنې کوو یا ناروغ مونږ ته وایي زیاتره انیمیک ناروغان وي یا انیمیا وي. انیمیا خپله په وینه کې د RBC او هیموګلوبین مقدار چې کم وي دې ته انیمیا وایي، یعنې په عام اصطلاح کمخوني چې ورته وایي. دوهم لیوکیمیا دی، چې لیوکیمیا خپله یو کینسري حالت دی، د وینې سرطان څخه عبارت دی، کوم چې اکثرا په بون میرو کې شروع کیږي او د وینې اب نارمل حجراتو زیاتېدو باعث ګرځي خپله. همدارنګه بل د وینې مشکلات چې زیاتره مونږ په کلینیکونو کې د جراحي پروسیجر څخه مخکې پوښتنه زیات کیږي او ډېرو سره مخامخ کیږي، هغه د هیموفیلیا ناروغان دي. د هیموفیلیا خپله د وینې ناروغي ده چې په دې ناروغانو کې وینه نه لخته کیږي. دا خپله دوه ډولونه لري چې یو یې ټایپ 1 یا هیموفیلیا A دی، او بل ټایپ 2 یا هیموفیلیا B دی. ټایپ 1 چې د وینې اتم فاکتور کم وي هغه ټایپ 1 یا هیموفیلیا A ورته وایي، او که چیرې د وینې نهم فاکتور کم وي یا مشکل پکې وي نو هغې ته ټایپ 2 یا هیموفیلیا B وایي. دې پسې انتاني ناروغي معلومول د ځینې انتاني ناروغیانې تبرکلوز دی، سیفلیس دی، تور زیړی،
هرپس، دا ټول هغه انتاني ناروغي دي چې اته انتشار هم کیږي یو بل انسان څخه بل انسان ته، او په اوس وخت کې چې زیات ټول جهان ورسره په تصادم کې واقع شوی د کورونا هغه ناروغي ده. نو دا په انتاني ناروغي کې دي چې دا باید معلوم شي. د تکثري سیستم اړوند ځینې موضوعات یا حالتونه دي چې باید د جراحي پروسیجر څخه مخکې مونږ معلوم کو، چې هغه د حاملګۍ دوران د پریګننسي ده، چې دا باید معلوم کو. په پریګننسي کې کچیر ناروغ پریګننټ او د هغې هغه ټرایمسټر معلوم کړي چې اول دویم ټرایمسټر یا دریم ټرایمسټر کې دی. همدارنګه هغه میندې چې ماشومان ته شیدې ورکوي لاکټیشن په حالت کې دي، نو هغه هم باید معلوم شي. وروستنی محور عدد د ناروغ معلوم شي، د ماشومانو تعداد د ناروغ معلوم شي، او همدارنګه اورال کانټراسپټیو درملو استعمال معلوم شي چې ناروغ اخلي او که نه اخلي. همدارنګه د معدې ځینې اړوند مشکلات دي چې پیپټیک السر دی، اسیډیک دی، وومیټینګ دی او داسې نور، دا باید معلوم شي. همدارنګه د پښتورګو ځینې مشکلات دي چې ګلومیرولونیفرایټس دی، نفراټیک سنډروم دی، رینل فیلر دی، ډایلیزس ناروغان دي. دغه پوښتنې باید وشي، دا ټول باید درج شي. راځو د تاریخچې اخیستلو په مراحلو کې بل مرحله چې دی هغه شخصي او فامیلی تاریخچه ده، چې پرسنل اند فامیلی هیستوري ده. په شخصي تاریخچه کې چې پوښتنې کیږي او معلومیږي دی کې لومړی د والدینو، خویندو، ورونو او ماشومانو هغه صحي حالت دی. دوهم د فامیل د متوفا غړو د مرګ علت دی، چې که چیرې په فامیل کې فوتي واقعیت وي نو د هغې د مرګ علت معلومیږي. په فامیل کې نور طبي مشکلاتو لرلو تاریخچه دی، چې په کچیرې په والدینو، خویندو، ورونو یا ماشومانو کې نور کوم طبي مشکلات وي هغه هم باید معلوم شي. دا ټول شخصي تاریخچه. فامیلی تاریخچه دلته چې ما نه لږ غلطي شوی چې دا هم شخصي لیکلی، خو دا فامیلی تاریخچه ده. دا پورته چې دا فامیلی تاریخچه ده او دا لاندې شخصي تاریخچه ده. په شخصي تاریخچه کې غذایی رژیم د ناروغ معلومیږي چې ناروغ کوم ډول غذایی رژیم لري. د خولې حفظ الصحې مراعاتول معلومیږي چې ناروغ خولې حفظ الصحه مراعاتوي او که نه مراعاتوي، ناروغ تمباکو استعمالوي او که نه استعمالوي، ناروغ الکول استعمالوي او که نه استعمالوي، او همدارنګه په ښځینهو کې حاملګي، محور عدد او شیدو ورکولو حالت باید معلوم شي، چې دا د شخصي او فامیلی تاریخچې پورې اړه لري. ډیره مننه د توجه څخه. خدای دې وکړي چې تاسې د دې موضوع څخه یو څه اخذ وکړئ. زما به انشاءالله د آنلاین زده کړو په جریان کې په مسلسل توګه سره دغه موضوعات تاسو ته به زه اپلوډ کوم او تاسې به ترې نه په ښه توګه سره ګټه اخلئ.